ملګرو دغه مکمله ویډیو تاسو سره شیر کوم په ویډیو کې را سره تر پایه پاتې شئ. دغه تازه ویډیو له یو دکان څخه لیک شوې ده چې دغه دکاندار ته دغه ښځه دغه ګاک راغلی ده. دکاندار له همدغه ښځې څخه په خپل دکان کې پرتوګ ایستلی دی او همدا غلط کار یې ورسره کړی. قدرمن دوستانو دغه دکاندار له دغه ښځې سره په خپل دکان کې ډیر زیات ناروا کار کړی دی. بدکاري ورسره کړې ده چې دغه مکمله ویډیو موږ ته راغله نو موږ هم وغوښتل چې دلته له تاسو سره شریکه کړم. د دکاندارانو دغسې ویډیوګانې موږ تاسو سره مخکې هم ډېر زیات شیر کړي دي خو په دې ویډیو کې دغه ظالم دکاندار له دغه ښځې سره په خپل دکان کې ډېر ناروا کار کړی دی او بیا ورڅخه ویډیو هم جوړه کړې ده. ملګرو که دغه کلیپ مو وکتل نو تاسو به هم حیران شئ چې دغه ظالم دکانداران له پردو ښځو سره په خپل دکانونو کې کوم ناروا کارونه کوي. نن سبا که تاسو ته معلومه وي د اکثره کورنیو ښځې دکانونو ته ځي او د کور ضروریات سوداګانې اخلي او کله چې دغه ښځې دغه دکانونو ته وردننه شي نو دکاندار داسې ورته ښکاري چې دی بالکل د فیملي کس وي او ورته محرم وي. هیڅ داسې فکر نه کوي چې دا خو دکاندار ده او دکاندار سره باید زه د خپلې سودا تر حده ولاړه شم. فضول خبرو او مخ ښکاره کولو ته هیڅ ضرورت نشته. په دوی کې اکثره ښځې له زړه نه صفا وي او هیڅ داسې فکر نه کوي چې دکاندار به داسې کار کوي خو بیا دکاندار داسې ظالم او وحشي وخیزي له دوی سره داسې ناروا کار وکړي او بیا ورڅخه ویډیو هم جوړه کړي چې دغه ویډیو نن سبا وګورئ په ټوله دنیا کې په انټرنیټ پرته ده او هر سړی یې ګوري.